پلیس دستگاه‌های اسکنر و اکسری را در میدان هوایی آمد کرزی فعال کردند. این دستگاه‌ها که قابلیت اسکن کردن بدن انسان و محموله‌های صادراتی و وارداتی را دارد، از سوی مقامات پلیس میدان هوایی آمد کرزی فعال گردید که سهولت برای مسافران گردیده است. پلیس 4 تن را نیز در پیوند به قاچاق تابلیتکت در میدان هوایی کابل بازداشت کرد. خوشبختانه د منګه د ماشینه د اکسری سي دي قوي ماشینونه لرو چې د توانمندي لري چې هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوعه شیان انتقال کړي د منګه پرسونل د منګه د دې ظرفیت لري چې هغه دوی شناسایی کوي او وی پیژني او ویلي چې د قانون منګول ته وسپاري. د نشئی توکو سره د مبارزې منسوبینو د ګمرک ادارې له منسوبینو سره د یو ګډ عملیاتو په ترڅ کې 22604 نشه لرونکي ټابلیټونه چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې قاچاقبرانو لخوا هیواد ته لیږدول کېدل کشف او د پیښې په تور 4 تنه ونیول. تورن کسان اړوندو ادارو ته د څېړنو په موخه ورپېژندل شوي. د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې ملي پولیس جدي دي او هڅه کوي چې په هیواد کې د نشئی توکو د قاچاق مخه ونیسي. اتباع افغانستان ما شما میخواستند که مواد مخدر را که تحت نام تابلتکه از کشور بلژیم به شکل بسیار ماهرانه میخواست که داخل افغانستان بره. خوشبختانه پرسنل شجاع و قهرمان پلیستان با همکاری مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر، مدیریت گمرک و دیگر ادارات که اینجا هستند و تفاهمی از او ایلا دستگیر نمودند.